أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلى الله عليه وآله وسلم ژوند د دیرشمه فته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم ورونو، په تیره یو دیرشمه فته کې موږ د مکې مکرمې د فتح واقعات بیانول او قصه دې ځای ته رسېدلې وه چې د مسلمانانو 10,000 نفریز لشکر د شپې په وادي فاطمه کې واړول او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امر ټول لشکر اورونه بل کړه. عباس رضی الله تعالی عنه چې د مسلمانانو په لشکر کې دی فکر وهي او د ځان سره وایي که دغه لشکر په زور او جنگ مکې مکرمې ته داخل سي قریش ټول تباه کیږي. د قریشو یو نفر هم ژوندی نه پاتې کیږي، ځکه د قریشو شمیر اصلا هم لږ دی. هو دوی د عربو اشراف او مشران وه، خو عدد یې لږ و. او که اوس دغه لشکر په جنگ او وژنه مکې مکرمې ته ننوځي نو د قریشو قبیله ختمیږي او څوک یې نه پاتې کیږي. عباس رضی الله تعالی عنه دا شو بلل چې د قریشو څخه وغواړي چې به له جنگ تسلیم شي او دغه لشکر په زور او جنگ مکې مکرمې ته نسی داخل. نو په دغه شپه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر غاتره سپور سو او د لشکر څخه د مکې مکرمې پر طرف ورووتی. غواړي چې په دغه منطقه کې یو څوک وویني او ابو سفیان ته ولېږي چې به له جنگ تسلیم شه. په والله دغه لشکر په مقابل کې هیڅ قوت او طاقت نه لري. دا خو دلته حضرت عباس رضی الله تعالی عنه د لشکر څخه ورووتی. هلته په مکه مکرمه کې ابو سفیان او د قریش نور مشران سره ناست دي، خبري او مشورې سره کوي. هغه نور ورته وایي یا ابو سفیان، په دغه اوس ورځو کې د مدینې منورې د طرفه څخه هیڅ حال نه لرو او څوک هم د هغې خوا څخه نه راځي چې پوښتنه ځینې وکړو. خبرونه او معلومات قطع دي او دا عجبه ده. پخوا به همیشه د هغه ځای څخه نفر راتله او حال به راوړي، خو اوس به خبره پاتې یو او دا بیرسته چې مسلمانانو زموږ د حملې نیت کړی وي او زموږ په بېخبرۍ کې حمله را باندې وکړي. نو ته مدینې منورې ته ولاړ شه او د محمد صلی الله علیه و آله وسلم سره خبري وکړه. خو ستا اصلي مقصد به دا وي چې هلته وګوره، معلومات وکړه. که محمد صلی الله علیه وسلم ته لوی او قوي لشکر راټول شوی وو نو مکه ور تسلیم کړه، ځکه موږ نه غواړو چې مسلمانان په جنگ او زور مکې مکرمې ته را داخل سي. که بیا چیرې کوچنی او ضعیف لشکر ورته راټول شوی وو بیرته راسه او جنگ ور سره کوو. سبحان الله، قریش لا تر اوسه پر جنگ ټینګ دي او د جنگ خبري کوي. نو ابو سفیان ته د نورو مشرانو د طرفه دغه وظیفه ورکول شو، مګر ابو سفیان غواړي چې دغه سفر څخه ځان خلاص کړي، ځکه یو وار د مخه تللی وو او بے فائدې بیرته راغلی، اوس نه غواړي چې بیا ولاړ شي. نو په دغه شپه د مکې مکرمې څخه راووتی. حکیم ابن حزام چې د قریش بل مشر دی دا هم ورسره ملګری دی. د مدینې منورې پر لار ګوري چې ممکن د هغه طرفه څخه یو څوک راسي او د معلومات ځنی وکي چې په مدینه منوره کې څه حال وو. نو د مدینې منورې پر لار یو څه مخته ولاړ چې شاید یو څوک را رهوي. که ګوري اورونه بل دي، دونه اورونه بل و چې مځکه ټوله نیولې وه، ځکه د هرې خیمې و مخته اور بل وو. د چې ورته وکتل پوسو چې دا ډېر لوی لشکر دی.
نو یې حکیم ابن حزام ته ویل دا څوک دی؟ دا د چا لشکر دی؟ په والله څوک د دې لشکر د جنگ طاقت نه لري. واقعا هم 10,000 نفریز لشکر دی، لوی لشکر دی. ابو سفیان د حکیم ابن حزام سره دغه خبرې کوي. په دغه وخت کې یو بل دریم نفر هم د مکه مکرمه څخه راوتلی دی چې هغه بدیل ابن ورقاء د خزاعه د قبیله مشر او رئیس وو. هغه خزاعه چې د بنو بکر قبیله د قریش په ملګرتیا 23 نفر وروجلی و. او هغه جنگ د حدیبیه د صلح د ماتېدو او د مکه مکرمه د فتح سبب وګرځیدي. نو دغه بدیل هم راوتلی دی. دی بیا ولی راوتلی دی؟ ځکه دی په هدی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لشکره سره راځي. نو هغه به همیشه په انتظار وو او تر مکه مکرمه د باندې به د معلوماتو د پاره راوتی چې آیا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لشکر را رسیدلی دی کیا. نو بدیل ابن ورقاء د لشکر د راتګ د معلوماتو د پاره راوتلی دی. ابو سفیان او حکیم ابن حزام راوتلی دي. ګوري چې د مدینه منورې د طرفه یو څوک راسي او دوی د حالاتو معلومات او پوښتنې ځنی وکړي. او عباس ابن عبد المطلب رضی الله تعالی عنہ بیا د لشکره راوتلی دي په یو چاپ سیګرځي چې و ابو سفیان ته ورولېږي چې به له جنگ تسلیم سه. دغه څلور نفر په دغه شپه کې تر مکه مکرمه د باندې راوتلی دي چې هر یو یې جلا جلا مقصد لري. اول بدیل ابن ورقاء د ابو سفیان سره مخامخ او یو ځای سو. ابو سفیان پوښتنه ځنی وکړه چې دا څوک دی؟ بدیل ویل نیم خبر. بدیل په هیڅ چې دا د مسلمانانو لشکر دی، مګر ابو سفیان ته منکر سو، غواړي چې قریش نسی په او به خبره پاتوي. نو اوس د دې د پاره چې د ابو سفیان فکر واړوي ویل شاید دا د خزاعه قبیله یعنی زما قبیله وي او ستاسو سره د جنگ اراده وي ځکه تاسو د دوی نفر ور ووجل. ابو سفیان هوښیار وو، ویل یا بدیل خزاعه تر دغه لږ دي، خزاعه دونه لشکر نه لري. بدیل رضی الله تعالی عنہ وویل شاید حوازن وي. ابو سفیان ویل یا حوازن هم نه دي، هغه هم دونه لشکر نه لري. دوی په دغه خبرو کې و چې عباس رضی الله تعالی عنہ د دوی خبري واورېده. عباس رضی الله تعالی عنہ وایي والله زد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر غاتر سپوروم چې د ابو سفیان خبرې می واورېده چې ویل ما هیڅ کله دونه اور او دونه لشکر نه دی لیدلی. او بدیل ورته وویل دا خزاعه دي ستاسو د جنگ د پاره راغلي دي. ابو سفیان ویل خزاعه تر دې لږ دي. عباس رضی الله تعالی عنہ وایي ما د ابو سفیان आवाज وپیژندی. نو می ورته ویل یا ابا حنظله. هغه ویل څوک یې؟ ابو الفضل یې؟ ما ویل هو. ویل دا څه خبر دی او دا څوک دی؟ عباس رضی الله تعالی عنہ ویل دا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی. ټول عرب یې ستاسو د جنگ د پاره راوستلی دي. تسلیم سه. کما کې مکرمه ته په زور داخل سو والله دا به د ابد د پاره د قریش هلاک وي. قریش نیست او نابود کیږي. رښتیا هم ابو سفیان چې دا حال ولیدي پوسو چې هیڅ می په واسه نه دی پوره. نو ابو سفیان ویل اوس چاره څه ده؟ ستا په فکر او نظر زبایت څه وکم؟ عباس رضی الله تعالی عنہ ورته ویل په والله که د مسلمانانو لاس ته ورغله سر دې در پرې کوي. نو زما سره پر دغه غاتره سپورسه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته دې ورولم او د هغه څخه ستاسو لپاره امان وغواړم او مکه به له جنگ ور تسلیم ک. چې مکه مکرمه ته به له جنگ داخل سي او څوک ونه وجل سي. ابو سفیان چې بیره اخیستی وو ول اوس زما سر د دوی پکار دی او دوی د جنگ د پاره راغلي دي. کما وویني وجنی می زه څنګه در سره ولاړسم؟ ابو سفیان بیریږي وای اوس خو صلح پای ته ورسېده او دا لشکر د جنگ د پاره راغلي دي. که زه هلته ورسم او هر چا ولیدم وجنی می. خو عباس رضی الله تعالی عنہ ورته ویل زه امان در کوم، زما سره راځه. نو یا ابو سفیان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر غاتره تر شاور سره سپور کی او د مسلمانانو د لشکر پر طرف ور رهیس و.
غواړي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسي. او هغه دوه نفر یعنی بدیل ابن ورقه او حکیم ابن حزام و مکه مکرمه ته ولاړ. اوس عباس رضی الله تعالی عنہ او ابو سفیان لشکر ته راورسېده. لکه مخکې چې مدرته ویلي و د لشکر د پیردارانو او امنیت مشر او قومندان حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ. کوم وخت چې عباس رضی الله تعالی عنہ او ابو سفیان لشکر ته راورسېده، هر پیردار چې به ولیدي ویل به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکا او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر غاتر پرېږدي، اجازه ورکړي، د شاو نفر ته نه ګوري او نه ورته متوجه کیږي. څو و عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ ته ورسېده. هغه ویل دا څوک دی او ورته راولاړ. کوم وخت چې ابو سفیان ولیدي نو یې په لوړ आवाज وویل ابو سفیان د الله دشمن، الله لره د حمد وي چې بل عهد او امانه په لاس راکړي، یعنی اوس صلح نسته او ته په لاس راغله. نو یې تر پر راپورته کړ غواړي چې وې وژني. مگر عباس رضی الله تعالی عنہ پر ځخ کړ ویل یا عمر د زما په جوار کې دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ویل دا د کفارو مشر دی، دلره جوار نسته. حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ بیا وویل د زما په جوار کې دی. اوس عمر رضی الله تعالی عنہ غواړي چې وې وژني، مگر عباس رضی الله تعالی عنہ جوار ور کړی دی، نه پوهیږي څه وکړي. نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خیمه پر طرف په چابکی ورهیسو او زغلی. دلته عباس رضی الله تعالی عنہ پوسو ک عمر رضی الله تعالی عنہ ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی او د ابو سفیان د وجلو اجازه ځنی واخسته نو یې وجنی. ځکه ورته وبوي یا رسول الله ابو سفیان مو ونیوي د وجلو اجازه راکوي او که ورغلی شاید اجازه هم ځنی واخلي. عباس رضی الله تعالی عنہ وای ما هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خیمه و طرف ته غاتره ورچابک کړه. هغه یو پر څور زغلی او بل بیا غاتره په څور زغلوي. مگر عمر رضی الله تعالی عنہ اول د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و خیمه ته ورننوتی او ویل یا رسول الله الله جل جلاله ابو سفیان بلا عهد او ذمه پلاس راکی. عباس رضی الله تعالی عنہ وای زه هم د غاتر څخه وروغورځیدم او خیمه ته ورننوتم او ما ویل یا رسول الله ما جوار ور کړی دی. عباس رضی الله تعالی عنہ وای ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ترزنه لاس ورلاندې کی لکه یو څوک چې وچاته زاری کوي او ورته ویل نن شپه به د ابو سفیان سره بیل ما څخه بل څوک خبري نه کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل یا عباس ابو سفیان ستا خیمه ته در سره بوزه او سهار یې ما ته راوله. عباس رضی الله تعالی عنہ وای ابو سفیان ما را سره بوتي او په سهار کې می رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راوستي. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولیدي نو یې ورته وویل یا ابا سفیان آیا د دې وخت نه دی راغلی چې شاهدی ادا کې چې لا اله الا الله؟ ابو سفیان ویل څونه حلیم او کریم یې او څونه د صله رحمی خاوند یې، کچیر بیل و الله څخه نور الها وای مشتبه نن فائدہ را رسولې وای نو بیل دغه یو الله څخه نور الها نسته. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل آیا د دې وخت ندی راغلی چې شاهدی ادا کې چې زه رسول الله يم؟ ابو سفیان ویل په دغه باره کې مې تر اوسه په زړه کې یو شی شته، یعنی تر اوسه په دې کې شکمن یم چې ته رسول الله یې. دلته عباس رضی الله تعالی عنہ ورته ویل یا ابا سفیان مسلمان سه او د مخ تر دې چې سر دې پریسي شاهدی ادا ک چې لا اله الا الله وان محمدا رسول الله او په والله که مسلمانان په زور مکه مکرمه ته داخل سو دا به تر ابد د قریش ذلت وي. اسلام غالب او ښکارا سو او تر اوسه په شکیه. نو ابو سفیان مسلمان سو مگر په خله.
نو یو ویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. دا خو یې په خوله وویل مګر په زړه کې تصدیق نه و چې په دې به بیا په ورسته کې پوس. ابو سفیان و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل یا رسول الله آیا د مکه مکرمه و خلق ته امان ورکوي؟ دلته بیا عباس رضی الله تعالی عنہ مداخله وکړه ویل یا رسول الله ابو سفیان داسې سړی دی چې فخر یې خوښ دی، داسې یو امتیاز ورکه چې په هغه سره فخر وکړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل هو هر څوک چې د ابو سفیان کور ته ننوځي هغه په امان دی. ابو سفیان په دې امتیاز خوشاله شو مګر ویل یا رسول الله زما کور کوچنی دی، دون نفر نه ځایوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل که څوک مسجد الحرام ته داخل شو هغه په امان دی. ابو سفیان ویل دا هم کفایت نه کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل هر څوک چې په خپل کور کې کښیني او دروازه په ځان پسې وتړي هغه هم په امان دی. ابو سفیان ویل هو دا عام او پراخه امان دی. اوس نو په مکه مکرمه کې لکه بندیز چې ولګېدی، ځکه د دې خبرو معنا دا ده که موږ مسلمانان مکه مکرمه ته داخل شو او هر څوک مو د باندې پر لارو ولیده هغه لره امان نسته. امان چیرې دی؟ د ابو سفیان په کور کې، په مسجد الحرام کې، او هر څوک چې په خپل کور کې کښیني او دروازه په ځان پسې بنده کې هغه په امان دی. مګر هغه څوک چې پر لارو او کوڅو ولیدل سي هغه وژل کیږي. ابو سفیان په دې امان خوشاله شو او غواړي چې ولاړ سي قریش خبر کی. نو مخ پر مکه مکرمه رهیسو. عباس رضی الله تعالی عنہ هم ورسره دی. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و عباس رضی الله تعالی عنہ ته ورځخ کړه. هغه بیرته راوګرځیدي او ابو سفیان یوازې رهیسو. دلته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و عباس رضی الله تعالی عنہ ته ځینې امرونه او لارښوونې وکړه. بیا نو عباس رضی الله تعالی عنہ هم په ابو سفیان پسې رهیسو او هلته نږدې و مکه مکرمه ته چې د دوه غرو په مابین کې و مکه مکرمه ته د ننوتلو لار تیر شوی و. دلته عباس رضی الله تعالی عنہ په ابو سفیان پسې ځان ورورساوه او ژغه پر وکي ویل یا ابا سفیان ودرېږه. ابو سفیان چې په خپل چرت کې ډوبو او حواس بایللی و تر شای وکتل او وبېرېدی ویل غدر کوي یا بني هاشم. عباس رضی الله تعالی عنہ ویل یا غواړم چې خبرې در سره وکم. ابو سفیان ویل نږدې و چې زړه مې درېدلی وای و دې بیرولم، خو یو څه په آرامه به دې راته ویلي وای چې صبر وکړه یو څه درته وایم. داسې یو دم دې غږ را باندې وکړي چې ودرېږ، زه دې وبېرولم. عباس رضی الله تعالی عنہ ویل والله ما ګمان نه کاوه چې ستا بیره دی و دې اندازې ته رسیدلې وي چې د ژغه بیرېږي. ابو سفیان ویل شه څه وایه؟ عباس رضی الله تعالی عنہ ویل نه يم خبر، فقط رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر کړم چې دغه دوه غرو په مابین کې پر دغه ځای دی ودروم. دوی دالته ودرېده او هلته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لشکر امر کړي چې حرکت وکړي. مګر هو د رسمي گذشت پر قسم د ابو سفیان و مخته تیر سي. اوس نو چې د سه شنبه د ورځې سهار دی او د هجرت د اتم کال د روزې د میاشتې ولسمه ده، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او اسلامي لشکر د وادي فاطمه څخه چې مر الزهران ورته ویل کېده د مکه مکرمه و طرف ته حرکت وکړي. د لشکر اوله ډله چې مقدمه و د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ په قومنداني، هغه د بني سلیم قبیله ده چې زر نفر د آس سپاره او ټوله په اسلحه پټ و. دغه ځای ته راورسېده چې عباس رضی الله تعالی عنہ او ابو سفیان دواړه په غره کې ناست دي. ابو سفیان دغه قبیله و نه پیژنده ویل یا عباس دا څوک دي؟ عباس رضی الله تعالی عنہ ویل دا بني سلیم دي.
ابو سفیان ویل زموږ او د بني سلیم سره څه، زموږ او د هغو په مابین کې خو هیڅ اختلاف او مشکل نشته، دوی ولې راغلي دي؟ بیا بل قبیله تیر سو، بیا بل قبیله، خو هر قبیله چې تیریږي ابو سفیان د عباس رضی الله تعالی عنہ څخه پوښتنه کوي چې دا څوک دي او هغه یې ورشي. ابو سفیان د هرې قبیله سره وایي چې زموږ او د دوی سره څه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ټول قبیله امر کړی وي چې د ابو سفیان پر برابرۍ ورسي، په لوړ आवाज به درې تکبیر وایاست، الله اکبر الله اکبر الله اکبر. دغه قبایلو په لیدلو سره د ابو سفیان زړه نور هم ولوېدی او پښتنه به کول دا څوک دي، دا څوک دي. د عربو ډیری قبیله سره یو ځای شوي وي چې هغه قبیله جهینه، غفار، مزینه، سلیم، تمیم، اسد او قیس څخه عبارت وي. او بیا په اخر کې یو مجموعه یا د لشکر یو حصہ تیرېده چې دغه مجموعه تر ټوله لشکر منظمه او قوي وه او ټول په اسلحه داسې پټ وه چې بېله سترګو یې بل ځای نه معلومېدی. زرغونه ټولۍ چې دا ټولۍ د مهاجرینو او انصارو څخه جوړه سوې وه او د دې ټولۍ قومندان په خپل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وو. په دغه ځای کې په خپل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه ټولۍ مشرتوب کاوه. ابو سفیان ویل سبحان الله، یا عباس دغه څوک دی؟ عباس رضی الله تعالی عنہ ویل تا ونه پیژنده؟ ویل یا والله نی پیژنم، دا څوک دی؟ کوم وخت چې ابو سفیان دغه ټولۍ حرکت، انضباط او عسکري قدرت ولیدي چې په نور ټولو قبایلو کې داسې انتظام، قوت او حرکت نه ولیدلی، نو خود په ډیر تعجب سره وویل یا عباس دغه څوک دی؟ په والله هیڅوک ته دغه ټولۍ مخ ته نشي درېدلی او هیڅوک یې د مقابلې طاقت نه لري. عباس رضی الله تعالی عنہ وویل دا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی. په مهاجرینو او انصارو کې ابو سفیان دغه لشکرو په لیدلو سره و عباس رضی الله تعالی عنہ ته وویل په والله ستا د وراره پاچهي ډېره لویه سوې ده. عباس رضی الله تعالی عنہ وویل یا ابا سفیان دا پاچهي نه ده بلکې نبوت دی. ابو سفیان ویل هو نبوت دی. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و ابو سفیان ته د تلو اجازه ورکړه. ویل اوس نو مکه مکرمه ته ولاړ شه. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه کار څخه مقصد دا و چې ابو سفیان ټول لشکر د اسلحه او جنگي طاقت سره وویني. ځکه ویل که ابو سفیان دغه لشکر ونویني، اسلحه او استعداد یې ونویني او مکه مکرمه ته ولاړ شي، ممکن خپل رائے او نظر ته تغییر ورکړي او بیا د جنگ اراده وکړي. حال دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جنگ او وجنه نه غوښته. دا یې خوښه وه چې مکه مکرمه بې له جنګه تسلیم شي، نو ځکه یې خپلې قواوې په ابو سفیان ولیدې او کوم وخت چې ابو سفیان دغه قوي لشکر ولیدی هغه هم پوه شو چې جنگ فایده نه لري، مکه مکرمه بې له هر عذر باید تسلیم کم. ابو سفیان مکه مکرمه ته داخل شو او هلته په لوړ आवाज سره نارې کړه یا معشر قریش دغه محمد صلی الله علیه و آله وسلم دی، د دون لشکره سره درته راغلی چې تاسو هیڅ مقاومت نشئ ورسره کولای. د قریش مشران چې په هیڅ نه دي خبر پر راټول شو. ویل څه خبر دی راوړی دی؟ ابو سفیان ویل لشکر دی، ټولیان دي، قبیلې دي، تسلیم سي چې سالم پاتې سي. هند بنت عتبه چې د ابو سفیان ښځه وه هغه وبېرېده چې ابو سفیان مکه مکرمه مسلمانانو ته تسلیموي او دا په دې کار نه ورازي چې مکه مکرمه دي مسلمانانو ته تسلیم سي، ځکه دا هغه مسلمانان دي چې په بدر کې د دې ورور، پلار او اکاور ووجل او اوس مکه ور تسلیم سي. دا کار یې بالکل نو خوښ او په قهر سو. ابو سفیان یې تر ژره یا بریتو ونیوي او پر دورو مشرانو یې نارې کړه مکه مور تسلیموي. خو ابو سفیان وایي یا ور تسلیم یې کوي والله تاسو ټوله وژني. هند
چې ډېره په قهر او غضب کې و، ویل ابو سفیان ووجني، دغه احمق چاغ او پند وایي تسلیم سي، دی ووجني، دا ډېر بد مشر دی، د دې په عوض چې پر جنگ مو دلاوره کې دی مو په تسلیمېدو امر کوي. ابو سفیان ویل هوښیار اوسئ چې د دې په خبرو مغرور نه سي، والله ټوله وجنه ما په خپل سترګو ولیده، بني سلیم، تمیم، خزاعه، فلانی او فلانی قبیلې می ټوله ولیده چې را رهیدي، والله کې یوازې انصار او مهاجرین راوسته، هیڅوک د هغو قوت او طاقت نه لري. قریش ویل چاره څه ده؟ ویل تسلیم سي. ویل څنګه تسلیم سو؟ ابو سفیان ویل که څوک د ابو سفیان کور ته ننوته په امان دي. قریش ویل خدای دې خوار که موږ ستا په کور کې ځایږو چې ستا په کور نه نفسو. ابو سفیان ویل که څوک مسجد الحرام ته ننوته هغه هم په امان دي. قریش ویل یا ابا سفیان په مسجد کې هم نه ځایږو. ابو سفیان ویل که چا د خپل کور دروازه په ځان پسې وتړل هغه هم په امان دي. قریش ویل هو دا عامه عفو ده. نو ټول مخ پر خپل کورو رهیس و، خپل اهل او اولادونه سره راټولوي او په کورونه نه وځي، دروازې په ځانو پسې تړي، ویل چې څوک مو د باندې او پر لارو و نه لیدل سي ځکه وژل کیږي. اوس نو د مکې مکرمه اهل او اوسیدونکو د تسلیمېدو نیت وکړي، خو د قریشو او مکې مکرمه ځینو بېباکه او مغروره خلقو دا اراده وکړه چې موږ د مسلمانانو سره جنگیږو. نو ځینې اوباش او لچک خلق د عکرمه ابن ابي جهل، صفوان ابن امیه، سهيل ابن عمرو، حارث ابن عبید الله، حارث ابن هشام، عبد الله ابن ربيعه او نور سره یو ځای شو، ویل که قریش کامیاب شوه خو موږ د دوی سره یو، او که قریش مغلوب شوه هر څه چې مسلمانانو غوښته هغه به ور سره وکړو. دغه خلق په خندمه کې سره یو ځای شو، د مسلمانانو سره د جنگ کولو اراده لري. په دغه ډله کې یو سړی د بني بکر د قبیلې وو چې حماس ابن قیس نومېدی. نو دغه سړی په خپل کور کې اسلحه سره برابرول او یو ځای کول. ښځې ورته وویل دغه اسلحه د چی د پاره یو ځای کوي؟ د ویل د محمد او د هغه د اصحابو د جنگ د پاره. ښځې ورته وویل په والله د محمد او د هغه د اصحابو و مخته هیڅوک او هیڅ شی نشي درېدلی. د ویل والله زما دا امید دی چې زبد هغه څخه ځینی ستانو کران کم، یعنی بندیان به ونیسم او زموږ مریان به وي. نو دغه سړی هم په هغه کسانو کې وو چې د مسلمانانو د جنگ د پاره د قریشو سره یو ځای شو. په یاد ولرئ د دغه سړی پاته قصه به لږ ورسته درته وکم. نو د دغه قریشو دغه کوچنی لشکر سره راټول سو او په هغه حصہ کې دی چې د هغه طرفه څخه خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه راځي. هل تبع رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مکې مکرمه پر څلورو اطراف لشکر را رهي کی، یعنی لشکر یې پر څلورو حصو ویشي چې مکې مکرمه ته د څلورو لارو څخه ور داخل سي. هغه اول تقسیم چې پر 5 حصو وو د جنگ د پاره وو. که قریش جنگ کولای لشکر د جنگ د پاره تیار وو، مګر اوس و مکې مکرمه ته داخليده و هغه تقسیم ته ضرورت نه لري. نو یې لشکر و څلورو حصو ته وویشي چې د لشکر د هرې حصې مشران او قومندانان دغه نفر و: خالد ابن ولید، زبیر ابن العوام، ابو عبیده عامر ابن الجراح او سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنهم اجمعین. و خو سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه په هغه وخت کې چې د ابو سفیان مخ ته تیرېدی و هغه ته ویلی و چې نن ورځ د قصابی ورځ ده، نن ورځ د مکې مکرمه حرمت حلالیږي، یعنی دا چې په مکه مکرمه کې جنگ او وجنه حرام دي، خو نن ورځ جائز او روا ګرځي. نن ورځ الله جل جلاله قریش ذلیل کړه. دغه خبر ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسېدی. نو عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه او عبد الرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل: یا رسول الله،
موږ بیریږو چې سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه به په قریشو کې قتل او وژنه وکړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل داسې نه ده، بلکې نن ورځ د رحمت او مهرباني ورځ ده. نن ورځ داسې ورځ ده چې کعبه شریفه پکې معظمه کیږي، ځکه د بوتانو څخه خالی کېده. په نن ورځ کې الله جل جلاله قریش معزز کوي، ځکه دا د قریشو عزت دی چې و اسلام ته داخل شي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړي چې د سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه څخه دی بیرغ واخیستل شي، د قومندانۍ څخه استکړه شو، مګر د دې لپاره چې په خپل سعد رضی الله تعالی عنه او انصار دغه د په استکولو خپنسي، نو یې بیرغ وقیس ابن سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه ته ورکړي چې په خپل د سعد رضی الله تعالی عنه زوی وو، یعنی د پلار څخه واخیستل شو او زوی ته ورکول شو. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حکمت، پوهی او ښه تصرف وو چې د خپل اصحاب کرامو سره څنګه معامله کول. لشکر د څلورو طرفو څخه حرکت وکړي او ورته ویل شوی و چې د خیف په منطقه کې به د جبل هند سره یو ځای کېږي، چې دغه منطقه و مکه مکرمه ته نږدې و. او دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولې دغه خیف د مسلمانانو د لشکر د یو ځای کېدو لپاره انتخاب کړي، په دې کې یو حکمت وو، ځکه دا هغه ځای دی چې په پخوا کې د قریشو مشران په دغه ځای کې سره راټول شوي وو او پر دې عهد او قسم کړی وو چې د همیش د پاره به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره جنگیږو، هیڅ وخت به نه تسلیمیږو او نه به صلح ورسره کوو، خامخا به محمد صلی الله علیه و آله وسلم وجنو. د قریشو دغه وعده او قسمونه په دغه خیف کې و. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خیف کې د دې لپاره واړول چې قریش هغه خپل عهد او قسمونه په هغه ځای کې مات کړي کوم چې دوی حالته دغه عهد او قسمونه سره کړی و. نو یې د لشکر څلور سره حصے امر کړی چې ټول به د خیف سره یو ځای شي، او لشکر ته یو بل امر دا هم وو چې مده چا سره جنگ کوي او مڅوک وژني به له هغه کسانو څخه چې جنگ در سره کوي، ولی چې موږ جنگ او وژنه نه غواړو. به له لسو نفرو څخه دغه لس نفر چې مو هر چیرې پیدا کړه وژني یې، که څه هم د کعبه شریفه په پوښو ځړیږي، په هر حال کې دغه لس نفر ووژني، چې په دغه لسو نفرو کې شپږ یې نر او څلور یې ښځې وي، چې نومونه په داسې ډول سره دي: عکرمه ابن ابي جهل، حبار ابن الاسود، عبد الله ابن سعد ابن ابي سرح، مقياس ابن صبابه الليثي، حويرث ابن نقيد، عبد الله ابن هلال، چې دا نروه. او د نرانو په نومو کې هلته د سیرت په کتابو کې لږ اختلاف شته. او شذې هند بنت عتبه چې د ابو سفیان شزوه، دا هم د اسلام ډیره سخته دشمنه و. او دا هغه څوک ده چې د احد په ورځ د سید الشهدا سیدنا حمزه رضی الله تعالی عنه سره هغه بد او ناوړه وضعیت وکړي. ساره چې د عمرو ابن هشام آزاد سوی منځوه، او دا هغه څوک ده چې د حاطب رضی الله تعالی عنه لیکي و قریش ته وروړي او ونیول شو. فرتنی او قرینه چې دغه دوی منځوي او غزلی به ویلې، لکه زموږ د وطن مسلانی، خو په غزلو کې به همیشه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زم او بد ویل. عکرمه په دې سبب په دغه لسو کسانو کې شامل وو چې دی او د پلار د اسلام شدید او سرسخت دشمنان وو. او عبد الله ابن سعد ابن ابي سرح هغه څوک دی چې وحی لیکلی او بیا مرتد. د مقیاس ابن صبابه جرم داو چې دی کافر وو، او ورور یې چې قیس ابن صبابه نومېدی مسلمان وو. دغه مسلمان قیس د احد په ورځ په هغه بد حال کې چې په مسلمانانو کې ګډوډي پیښه شوه او یو د بل نه سره پیژنده، د یو بل مسلمان د طرفه په خطا کې ووژل شو. نو مقیاس ابن صبابه دغه کافر ورور یې مدینه منوره ته ورغلی او ویل زه مسلمان یم. بیا یې د ورور دیت وغوښتي،
دیت هم ورکول سو ځکه چې ورور یې چې مسلمان وو د بل مسلمان د طرفه په خطا کې وژل شوی وو. پس له هغه څخه چې د ورور دیت یې واخیستی بیا هغه د ورور وقاتل ته ورغلی او هغه ووژي. دیت یې واخیستی او غدر یې وکړي بیا مرتد سو او مکه مکرمه ته ولاړی. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل چې دغه مقیاس هم باید ووژل شي که څه هم د کعبه شریفه په پوښو ځړیږي. حبار ابن الاسود هغه څوک دی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لور زینب رضی الله تعالی عنها ته د هجرت په ورځ په مخ کې ودرېدی او د اوښه څخه یې لاندې وغورځول او دا پر یو ډبره ولويده چې دغه لویدلو په سبب یې هغه د نس کوچنی ولويدي. مقصد دا چې دغه لس نفرو هر یو داسې یو خاص جرم درلودي چې دغه لائق و چې باید ووژل شي. لشکر دغه اوامرو تر اوریدلو وروسته د مکه مکرمه پر طرف حرکت وکړي. هلته په مکه مکرمه کې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پلار ابو قحافه رضی الله تعالی عنہ چې په سترګو هم معذور وو د کور لري راوتلی دي او پر یو غونډي د خپل کوچنی لور یا المسی سره ولاړ دي چې حالات وویني. که څه هم ابو قحافه رضی الله تعالی عنہ په سترګو معذور وو څه نه لیده نو به دغه انجیلی څخه پوښتنه کوله چې شوی نه هغه ویل یو لو سیاهي معلومیږي. ابو قحافه رضی الله تعالی عنہ ویل دغه لشکر دی. پس له څه وخت ویل اوس چې شوی نه انجیلی ویل هغه سیاهي سره ویشل کیږي د ویل ټولې ځنی جوړیږي. بیا ویل اوس چې شوی نه انجیلی ویل هغه سیاهي زموږ پر طرف را رهیسوه. ابو قحافه رضی الله تعالی عنہ ویل اوس نو کوړه درځه باید وکورته ځان ورسو. مګر څنګه چې ابو قحافه رضی الله تعالی عنہ ډیر سپینجری او ضعیف وو ژره داس سپینه ولکه سپین پمبه او په عین وخت کې پسترګو هم معذور وو. نو پر لارې ډیر قرار تلی کوړه نور رسیدلی چې لشکر په سره ورسېدی او ابو قحافه رضی الله تعالی عنہ یې بندیونی وي. نو یې اول و ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته وروستي هغه د اسلام په دین قناعت ورکي او بیا یې د بیعت لپاره ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وروستي ویل یا رسول الله دا زما پلار دی بندي نیولې دي او دوی غواړي چې مسلمان شي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل و شیخ ته مو تکلیف ور کړی دی کجماعت ویلی وای زبو رغلی وای چې بیعت یې را سره کړی وای. تاسو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه رحمت او شفقت ته وګوري چې د خپل اصحاب سره درلودي. دا د جنگ ورځ ده دا د مکه مکرمه د فتح کولو ورځ ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي کبه ماته ویلی وای زبو رغلی وای. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وویل یا رسول الله ته د دې مستحق یې چې دی وتا تراس. نو ابو قحافه رضی الله تعالی عنہ مسلمان سو او دا د عجایب څخه ده. ابو قحافه رضی الله تعالی عنہ صحابي دی زوی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ صحابي دی. د ابو بکر رضی الله تعالی عنہ زامن او لون د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اصحاب دي. حتی د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ المسی صحابي دي. تشکاره مثال عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ دي. څلور نسل ټول د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اصحاب دي او بیل ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ څخه بل داسې څوک نسته چې څلور نسل دي اصحاب وي. دا چې د یو چا څلور نسل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اصحاب وي دا ابدي شرف او عزت دی چې یوازې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په نصیب شوی دی. اوس نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لشکره سره و مکه مکرمه ته داخل سو او سریه په عجز او تواضع سره کښته ځړولې وو تر داسې اندازې چې د مبارک ژری وریښتان یې د هغه خپل بوده وزن ته رسیده. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تواضع و چې د خپل رب په مقابل کې عجز او تواضع کول. دا داسې وخت او موقع و چې په هغه کې عزت او کرامت
نصرت او کامیابی و، مگر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه ځای کې عجز او تواضع کول. دا و مشته درس او لارښوونه ده چې د نصرت او کامیابی په وخت کې رب عز وجل هیر نکو، غرور، لویی او تکبر راڅخه ونسی، بلکې تواضع وکړو او د الله جل جلاله شکر ادا کو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مکه مکرمه ته ورهدي او په لوړ اواز سره سوره الفتح وایي انا فتحنا لك فتحا مبینا، او خلق اوري. د لشکر اوله حصہ چې وخیف ته ورسېده هغه د زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنہ ډله منطقه تر تسلط لاندې راوسته، خپل افراد او قوی شاوخوا نشر کړه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پاره خیمه ودرول. بیا نو رسول الله محمد مصطفی سرور کائنات صلی الله علیه وسلم را ورسېدی. اوس نو د قریشو هغه کوچنی لشکر چې د څو تنو څخه جوړ شوی وو کله دا قدرت لري چې د مسلمانانو په مقابل کې ودرېږي. خو کوم وخت چې خالد رضی الله تعالی عنہ د خپل لشکره سره و مکه مکرمه ته داخليدي، دغه د قریشو کوچنی لشکر یې مخته ورته ودرېدی. خالد رضی الله تعالی عنہ ورته ویل یا عکرمه، دا د الله جل جلاله رسول دی او الله جل جلاله مکه مکرمه ور فتح کړه، نو تاسو هم ایمان راوړي او مسلمانان سي، دا تاسو د پاره خیر دی. خو هغه د اسلام څخه انکار وکړي. خالد رضی الله تعالی عنہ ورته ویل خپل کوروته نه نوځي، بیا هم په امان یاست، موږ کار نه درلرو. هغه د کور نه وتل هم نکړه قبول. خالد رضی الله تعالی عنہ ورته ویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم موږ امر کړیو چې جنگ ونکو او څوک ونه وښنو، موږ جنگ نه غواړو، د لارې څخه ایستسي، پرېږدي چې موږ تیر سو. دا یې هم ونه منل، ویل والله مکه ته به نفي را څخه داخل مگر په توره. خالد رضی الله تعالی عنہ ولید چې لار بنده ده، په مخ کې لشکر ورته ولاړ دی او په خبرو هم نه قانع کیږي، نو یې پر خپل لشکر امر وکړي چې پر درځي. د مسلمانانو لشکر ورهیسو او کفار په لار کې ولاړ دي، نه ایستکیږي. نو خود جنگ شروع شو، ډیر شدید جنگ چې دغه جنگ په نتیجه کې 28 نفر ووژل شو، چې 40 نفر د قریش و او 4 نفر د هوزیل د قبیله و چې د قریش ملګری و. ورونو د وژل شو کسانو په شمیر کې اختلاف دی، څوک یې 14 نفر بولي او د مسلمانانو څخه یو نفر هم ونه وژل شو. مګر بیا هم د خالد رضی الله تعالی عنہ په لشکر کې 2 نفر په داسې ډول ووژل شو چې هغه د لشکر څخه جلا شوی و او پر بل لار رهي و، چې هغه 2 نفر کرز ابن جابر الفهري او خنیس ابن خالد ابن ربيعه و. کوم وخت چې کفارو دغه حال ولیدي چې قتل او وجنه په دوی کې شروع ده او د مسلمانانو څخه یو نفر هم نه دی وجلی، نو ټول وتښتیدل. عکرمه ابن ابي جهل او صفوان ابن امیه تر مکه مکرمه د باندې وتښتیدل. د مکه مکرمه شار یې پریښاوه. خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ په تښتیدلو نفر ولېږل. خو اول به د هغه حماس ابن قیس قصه درته پوره کم، هغه چې د مسلمانانو د جنگ د پاره یې اسلحه سره یوځای کول. دغه سړی چې په دغه جنگ کې د مشرکانو سره وو او اوس یې ماته وخوړه، دا هم په تیښته خپل کور ته ولاړی او خپل ښځې ته وویل دروازه وتړه. ښځې ورته وویل هغه ستا خبرې څه سوې چې تا ویل په والله زما امید دی چې ځینې مسلمانان به ستا نوکران کم. حماس د خپل ښځې جواب په شعر سره ووایه او ویل انکی لو شهدت یوم الخندمه اذ فر صفوان وفر عكرمه واستقبلنا بسيوف المسلمه يقطعن كل ساعد وجمجمه ضربا فلا يسمع الا غمغمه لهم نهيت خلفنا وهمهمه لم تنطقي في اللوم ادنى كلمه.
خندمه دغه ځای نوم دی چې د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ او د مشرکانو جنگ پکښ وسو. اوس نو دغه حماس د خپل شذ په جواب کې وایي کته د خندمه ورځ لیدلې وای چې صفوان او عکرمه تشته او زموږ په مخه د مسلمانانو داسې توري راغله چې بازوګان او سرونه پرې کول، داسې وهل یې کول چې بیل غمغمه بل شي نه اوریدل کېدی. غمغمه وهغه आवाज ته ویل کیږي چې جنگي قهرمانانو به د جنگ په وخت کې د تورو د وهلو سره کاوه. نو حماس وایي چې دوی داسې وهل کول چې بیل دغه आवाज بل شي نه اوریدل کېدی. موږ زغستل او زموږ تر شا د دوی راپسې هاي او غړم بهاري وو. نو پام کوه چې د ملامتۍ یو کوچنی کلمه هم راته ونه وایه. دا خو د هغه حماس نتیجه و چې خپل شذ ته ویل چې زما دا ټینګ امید دی چې ځینې مسلمانان بستان نوکران کم. خیر مشرکان وتښتېده او خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ په دغه تښتېدلو خلقو پسې نفر ولېږل. علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنہ هم په دغه تښتېدلو نفرو پسې دی چې د هغې جملې څخه دوه نفره تعقیب کړي دي چې یو یې عبد الله ابن ابي ربيعه او بل یې حارث ابن هشام. دغه دوه تښتي او علي رضی الله تعالی عنہ ترشا تر پلاس په پسې دی. لطفا